خزان دې مشاد ښکلا و پسرلی وطنا ای جنتی وطنا. یاد سرک چې د کټواز او غزنی عمومي سرکونه سره نښلوي د خیبر بازار په داخل کې د شرن ښاروالۍ لخوا د خصوصي سکتور په مټ د 12 مترو په عرض او د 12 څه باندې 12 میلیونو افغانیو په ارزښت باندې په کنکریټي ډول پوخ سرک جوړ شوی ده د ښاروالۍ په همکارۍ باندې. په خصوصي سکتور باندې دا پلان چې څنګه ده شخصي د پکتیکا ولایت کې او د هغه له طریقه مقصد دا سرک جوړ شوی دی د ښاروالۍ لخوا. هغه دې وراشي چې په بیا دورانوي وطنا ای جنتي وطنا. خزان دې مشاد ښکلا و پسرلی وطنا ای جنتي وطنا. اوس دې په غېږ کې د مشوي ازادي وطنا ای جنتي وطنا. ښاروال څخه ډېر خوشحاله یو ځکه په دې سره کې ډېر همکاري ورسره کړې، هم امنیت یې ساتلی د کارکوونکو یې هم له دغه مشرانو سره یې ښه وضعیت کړی و. ځکه له دې ښاروال څخه موږ ډېر خوشحاله یو چې مخکې په دې علاقه کې بیخي مارکیټونه نه وو او دا سړک یې ډېر پرمختګ باندې جوړ کړو، ښاروال په همکاري سره یې جوړ. 2 کاله 3 کاله په مخکې که دغه سړک و دغه جیانو بیخي سړک نه و، کنډوالې وې، یو شی نه و. هغه یو روډ و ډېر به تنګ و، خلک ډېر په دقت کې و، ډېر پریشانه و. دغه ښاروالۍ دومره کومک کړی ده، دومره یې دغه پروژو سره موږ سره کړی. دا 2 کاله اندر کې داسې یو ښکلی سړک جوړ شو چې د خلکو ډېر سهولیت شو، ډېر ارامي شوه، ربط آمد ډېر چالو شو، نو بیړو بار ډېر کم شو. موږ ډېر خوشحاله یو له ښاروالۍ چې که چیرې دا ښاروالۍ دغسې په مخ دغه کارونه لکه دا 2 کاله چې یې کړي نور وکړي، انشاءالله یو څه وخت به پکتیکا تر لندن هم در واوړي، دا درته یم. لکه نیول چې د لازم و اوس دفاع د لازم، لستا ساتل ستا راغول هم ارتقا.